او بینا برابر نه دی. هلکه یو سړی په سترګو ړوند دی، بل سړی په سترګو بینا دی، نو دا ړوند او بینا برابر دی؟ لکه نه دی برابر. ړوند سړي ته تکلیف وي، هغه ته به لاره باندې څه دی کنده نالی وغیره نه ښکاري، او بینا سړي د سترګو نظر لګي، هغه ته هېڅ تکلیف نه وي. نو الله فرمایي وما یستوي الاعمى والبصیر، برابر نه دی ړوند او بینا. هلکه دلته د ړوند او د بینا نه څوک مراد دی؟ مراد تینا دلته کافر او مسلمان. دلته د کافر مثال چې الله بیان کړی دی، الله وی دا کافر په مثل د ړوند دی، او د مسلمان مثال الله بیان کړی دی، الله وی دا مسلمان په مثل د څه دی؟ د بینا دی. کافر ځان په قص باندې څه دی؟ ړوند کړی دی. څنګه؟ کافر چې دی هغه د الله تعالی د قدرتونو ته نه ګوري، د الله د نظام ته نه ګوري چې دا دومره لوی نظام چلوونکی ذات الله تعالی دی، او بیا هم د کافر دا خپل ځان ړوند کړی دی، سترګې ځان لړندې کړي دي، ایمان نه وروړي. او د بینا نه څوک مراد دی؟ مسلمان ته مراد دی. الله فرمایي چې کافر او مسلمان دا برابر نه دي. د کافر نه په دنیا کې څه درجه شته، نه په آخرت کې څه درجه شته. کافر که په دنیا کې ډېر هم د نیکۍ کارونه وکړي، ډېر هم خلکو سره امدادونه وکړي، خو چې ایمان یې نشته، د دې یوې نیکۍ متصدي اجر و ثواب نه میلاویږي. او ګورئ جی مسلمان دا د کافر نه څه دی؟ په هزار په لکونو درجې بهتر دی. یو تک سور کافر چې د رنګه ښه ښایسته دی، پیسه ورسره شته، هر څه ورسره شته دی، هر یو شی برابر، خو ایمان یې نشته. بل طرف ته څه دی؟ یو غریب، یو فقیر، یو مسلمان چې نه پیسه لري نه جیداد لري، خو په زړه کې لا اله الا الله محمد رسول الله موجود دی. الله ته کم غوره دی؟ الله ته کم بهتر دی؟ دا مسلمان الله ته خوښ دی. ولې؟ لکه زړه کې څه دی؟ ایمان موجود دی. نو الله فرمایي ړوند او بینا برابر نشي کېدی. نو مثال څه دی؟ د مسلمان او د کافر. بیا ورپسې ولا الظلمات ولا النور، الله فرمایي دویم مثال ته غوږ شئ، وی تیاره او رڼا برابر نشي کېدی. هلکې تیاره او رڼا برابر نشي کېدی. او دا تیاره ده، الله راوستله په خپل قدرت، دروازې رڼا تېره شوله. د دې تیاره او د رڼا په منځ کې ډېر فرق دی. د رڼا کې دروازې چې دي موږ تاسو ته هر څه ښکاري، هر یو شی ښه په نظر راځي، کاروبار هر یو شی موږ ښه په سهولت سره کوو. او په تیاره کې بیا څه دی؟ موږ ته تکلیف وي. نو الله فرمایي چې تیاره او رڼا برابر نه ده. د مثال چې الله بیان کړی دی مطلب ته څه دی؟ په دې به لږ ځان پوه کړو. د تیارې نه مراد دلته کفر دی. څه شی لکه کفر. د رڼا نه مراد شیطان به م څه کوي؟ نو ځه لږ هغلته ځه غوږ شه جي. د تیارې نه مراد دلته څه شی دی؟ کفر دی. د رڼا نه مراد څه شی دی؟ لکه اسلام دی. اسلام دا رڼا ده، اسلام دا د امن دین دی، اسلام دا د محبت دین دی، اسلام چې دی دا د امن او د بایچارې والا دین دی. کفر چې دی دا تیاره ده. هلکه یو ته دا مراد شلو. دویم ته دا مراد شلو چې په دنیا کې څوک ایمان راوړي، اسلام قبول کړي، د ایمان دا رڼا به دا سړی به سره دی به جنت ته داخلیږي. او کفر چې چا اختیار کړلو، نو د کفر خو تیاره ده، نو د قیامت په ورځ به سره دی به بیا په جهنم کې غورځېږي. نو الله فرمایي چې کفر او اسلام دا برابر نشي کېدی. هلکه اسلام الله ته خوښ دین دی، او کفر د الله په نسبت باندې ناخوښه مذهب دی. کفر باندې شیطان خوشحالیږي، په اسلام باندې څه دی؟ الله خوشحالیږي. بیا ورپسې دریم نمبر مثال ولا الظل ولا الحرور. الله فرمایي چې سوري یعنی یخ سوري او ګرمي برابر نشي کېدی. هلکه اوس دا د ګرمۍ موسم دی، دا یخنۍ ته برابرېدی شي؟ نه. د یخنۍ ځان له موسم دی، د ګرمۍ ځان له موسم دی. د یخنۍ او د ګرمۍ په منځ کې ډېر لوی فرق دی. او د مثال نه دلته مراد څه دی؟ الله چې بیان کړی دی، الله فرمایي د مثال کې د آیات کې، ای مؤمنان چې ایمان لري په ما باندې الله وایي،
او نیک اعمال کوي، منځ او دس کوي، قرآن تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، د دې دپاره د جنت یخ سورې به میلاویږي. خدای دې نصیب کړي. دې دپاره به څه شی میلاویږي؟ د جنت یخ سورې به میلاویږي، د جنت د اونو سورې به دې ته میلاویږي. او چې کم کافران دي ایمان یې نه دی راوړی، د الله حکم یې نه دی منلی، د هغې دپاره سې د جهنم سخته ګرمي د خدای دې انته بچو ساتي. نو هلکه ګرمي او یخني برابر نشي کېدی. دا مثال هم د چا دی؟ دا هم د مؤمن مسلمان او د کافر مثال دی. یعنی د مؤمن مسلمان دپاره په آخرت کې په جنت کې یخ موسم به یخ سورې به وي، او د کافر دپاره سې د جهنم هغه سخته ګرمي به وي. بیا ورپسې وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، الله فرمای رسول الله مبارک ته اے پیغمبره مړې او ژوندې برابر نشي کېدی. لکه موږ او تاسو اوس ژوندي یو، روح راکشته دی، او چې کله د انسان مړ شي روح ته لاړ شي، دا لاس نه دی دام دسې معمولی حرکت هم ځان له په خپل اختیار نشي ورکولی. بیا څه دی؟ بیا ولا بل دا لاس هم اړی، جامې هم ترې بل وباسي، غسل هم ولا بل ورکوي، جنازه هم پې بیا بل کوي، دغه شانتې په قبر کې بیا بل ایږدي، خازي هم پې بیا بل ایږدي. ولې لکه مړ وي. نو دا ژوندی او مړی برابر کیدی شي؟ نشي کېدی. دلته د ژوندي نه څوک مراد دی؟ دلته د ژوندي نه مراد مسلمان دی، الحمدلله ووایه. او دا مړي نه مراد دلته څوک دی؟ کافر دی. الله فرمایي چې مړی او ژوندی برابر نشي کېدی، نو دا مسلمان او کافر برابر نشي کېدی. په دې خپله مسلمانۍ ډېر شکر وباسي، ووایه الحمدلله، تیز ووایه الحمدلله. ولې؟ ګوره دا څومره مثالونه بیان شو. د چا فضیلت پکې بیانېږي؟ د مسلمان. د چا فضیلت پکې بیان شو؟ د مسلمان. د اسلام فضیلت بیانېږي. او د کافرانو دپاره قبح بیان شوله، د هغې دپاره عذابونه بیان شولو. ګورئ جي ان الله یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. الله فرمایي وی پیغمبره، وی الله تعالی رسول الله مبارک ته وی وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبره څوک چې په قبرونو کې پراته وي وی ته هغې ته اورول نشي کولی. هلکه د دلته مراد څه دی؟ د مکې مشرکان یا تر قیامته چې کوم کافران راځي دې ته د اسلام دعوت څه دی؟ رسېدلی دی. د مکې مشرکانو ته به رسول الله مبارک تبلیغ کولو، دعوت به ورته رسولو، لیکن هغې به خبره نه اورېدله. غوږونو به یې ښه کار کو، ښه کار به یې کو د غوږونو، لیکن د اسلام دا خبره به یې پې ښه اورېدلم خو په زړه نه تسلیموله. نو الله فرمایي چې د دې کافرانو دا مثال په شانتې د څه دی؟ د مړو دی. د دې داسې مثال دی لکه چې دې قبر کې پراته دي، لکه څنګه چې یو سړی مقبرې ته لاړ شي، مقبره کې مړو ته کته ډېرې چغې وي، تاله جواب درکولی شي. لکه نه، دغه شان مثال د چا دی؟ لکه د کافرو دی. کافر چې په دې زړه مهر لګېدلی د الله د طرف نه، الله وایي د دې مثال د مړو دی. که ته دې ته ډېر هم اورول وکړې خو دې ستا دا خبره نشي اورېدلی. بیا ورپسې د رسول الله مبارک صفت بیانېږي، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. الله فرمایي رسول الله مبارک ته دا دومره ښکلي صفتونه زمونږ پیغمبر علیه السلام له الله ورکړي دي. وی پیغمبره ته موږ بلکل په حقه سچه پیغمبر لیږلی، بالحق په حقه سچه سره یا په حق دین سره ته موږ څه د پیغمبر لیږلی. بشیرا زیری ورکوونکي د پاره د چا؟ د مؤمنانو، و نذیرا او يرونکي د چا د پاره؟ د کافرانو. هلکه د رسول الله مبارک راتګ د ټول امت دپاره، د مؤمنانو دپاره د خوشخبری ذریعه وه. رسول الله مبارک څه خوشخبري د مؤمنانو دپاره راوړې وه؟ دا وه چې مؤمنانو تاسو نیک اعمال کوئ، تاسو مونځ او دس کوئ، تاسو رب راضي کې، تاسو دپاره په دنیا کې هم کامیابي ده او په آخرت کې هم کامیابي ده. دا د مؤمنانو دپاره د خوشخبری خبره. او د کافرو دپاره الله وایي که تاسو ایمان راونړلو، کفر هم اختیار کړلو، دنیا کې به هم ذلیلی او آخرت کې به هم څه دی؟ ذلیلی. ګورئ جي سبق ته وما یستوی الاعمى والبصیر، نه دی برابر ړوند او بینا، ولا الظلمات ولا النور، او نه تیار او نه رڼا،
ولا الظل ولا الحرور او نصور او نگرمی وما يستوي الاحياء ولا الاموات ندی برابر ژوندي او نمړي ان الله بشک الله تعالی يسمع اوري من يشاء چاته چې وغواړي وما انت بمسمع او نه ته اورون کې منها چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي ان انت الا نذير نه ته مگر يرون کې ان ارسلناک بالحق بشک لګل دی مونږ تعالی را سره د دین حقنا بشیرا زیر ورکون کې ونذیرا او يرون کې وان من امه نذهس یو امت الا خلا فيها نذير مگر تر شوی دی په هغه کې يرون کې پیغمبر وان يكذبوك وكچردي دروغجن وګرځي تعالی پیغمبره فقد كذب الذين من قبلهم نو بشک دروغجن ګرځولها خلق لرا من قبلهم چې وړاندې لدوی نو جاءتهم رسلهم بالبينات راغلو هغوی ته پیغمبران د هغوی د واضح معجزو سره وبالزبر او په صحیفو سره بالکتاب المنیر او په کتابونو روښانه سره ثم اخذت الذين كفروا بیا ما اونول خلق الذين ها کسان کفرو چې کفر کړو فكيف كان نكير نو څنګه و زما عذاب صدق الله العظیم یو ضروری خبره اوره د دې جمعات لپاره یو ملګری چې دی د رنګ هغه غټ ډبینی هغه بالټي چې وته ویل کی ډسمبر وته کې څه وته یو کس دوه منلي دي دوه د خدای د رضا لپاره بل د دې جمعات د دنه تاسو خیال وکئ نو دا رنګ یې بیخي خړ شوی دی او موږ تاسو په کورونو باندې ډېره خواري کوو دا د الله کور دی چې څومره ښایسته ښکاري نو موږ به پسې د ښه ښکارو که بار نه څوک میلمه راشي به ویل که ګوره دا خلک ډېر تکړه چې د جومات خدمت کوي نو یو کس دوه بالټي منلي دي او موږ هم ورپکې څه دی تاسو ټولو ته درخواست دی چې څه پکې پکاري چې هغې کې بیا حصه والو صحیح دی انشاءالله که نه نو داسې خپل منځ کې بیا سره راټول کې دا هلکان دي د جواد او د هارون نوم یې دې چاته ویلو دي جومات لپاره چې هغه ورته زه به د دوه بالټي دا ډسمبر واخلم نو دوه هغې منلي چې پکار چې دا دوه خو سره موږ ټول په شریک ومنو صحیح دی انشاءالله بل د جومات دا رنګ روغن به هم ښایسته برابر شي بل دې مخې ته وګوره ټول خیره نه پیره نه پوه نو دا به هم لږ ښه مزېدار وي صحیح ده د چا خوښه ده ټولو خوښه ده انشاءالله اخلاص به پکې کوو ښه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين خالق العزاله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي دا کوم درس هم چې وکړو یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځئ خدای پاکه په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاکه مونږ ټولو ته په دنیا آخرت کې اجرونه ثوابونه راکړي خدای زمونږ د ټولو نه راضي شي دا کوم ملګري مشران کشران ځوانان چې خدای دې مسجد کې ستا دې کلام ته ناستو خدای ستا په مینه ناستو خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کې چا کورونو کې بیماری ختمې کې چا نور څه پریشانۍ ختمې کې خدای دې جومات د دې خدمت دپاره چې کوم هغه ملګرو یا الله څه منلي دي د اخلاص یې خدای ته قبول کړي د دې بدلې ورته خدای دنیا آخرت کې ورکړي باقي چې خدای کم څه ضرورت دی یا الله غیبي برابر کړي غیبي خدای برابر کړي صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم